बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज्जत मखाद व आबाद लरा लक संग غونډې د نیوتا پتا و چې پښتونخوا په ضلع خیبر کې پرون شپه د جیړ تیارو د بمبارې په نتیجه کې غونډ یو خاندان د شلو کسانو په سره دوا کسان نور د درویش کسان د جیړ تیارو په بمبارې کې شهیدون شوي وو. دغه په لړا بیا نن د خیبر ولسو افریدي قوم د پېښور د احتجاج اعلان کړی و. د بوړې بازار کې جمع کېدو فیصله شوې وه. نن الحمدلله غونډ قوم جمع شوی و، د افریدي قوم جمع شوی و او پېښور ته یې تګ پرمختګ کولو. او په دا دوران کې مشرانو ته جرګه راغله چې روایات دي، جرګې دي، مذاکرات دي، لہذا تاسو مونږ ته موقع راکړو چې تاسو کومې خبرې دي او دلته یې مونږ منلی شو. نو پېښور ته د تګ ضرورت څه دی؟ په دغه دوران کې چې د صوبې چېرته پولیس دي، هغه پولیس چې د خیبر او د پېښور سره چې کوم لیارې کوم روډونه ملویږي جوړیږي، دا ټولې لیارې یې په کنټینرو بند کړې وې. پولیس چې درانه نفرې ودرولې وه، پوره انتظامات یې کړي وو. د انسوګیس، د اوبو د ګولو، د اوبو د توپو، دغو ټولو انتظام یې کړی وو. جرګه مذاکرات د صوبایي وزیر اعلی ټیم راغلی وو. ټوله ورځ د مذاکرات وشول. د مظاهرینو د قوم افریدي صرف دا مطالبات وو چې مونږ پیسه نه اخلو، مونږ خپل مړي نه خرڅوو، مونږ له دلته د ژوند د تېرولو حق روکو، مونږ له دلته امن روکو. مونږ کوم مړي چې شوي دي دا مړي سرکاري سټیټمنټ او په بیانیه کې دا دهشتګرد ډیکلیر شوي دي. لہذا مونږ ته دا واضح کړو چې مو دا ماشومان او دا زنونه چې ټولې د نیو میډیا راخستي وو چې د عام کور والا وو، عام بچي او عام زنونه وو، لہذا ټولې د نیو لیدلي وو چې دا بې ګناه وو. نو بیا یې سرکوري اعلامیه کې او په سرکوري سټیټمنټ کې څنګه ته یایې چې دا مو دهشتګرد وژلي دي، یو طرف ته مړ کړم، دویم طرف لر پرې خندو کوي چې مړیو ته مې په سپک نظر ګورې. لہذا گورنمنٹ تا سٹیٹ تا دا بیانیه جاری کی چې دا مړي مو څه غلطي شوي رو، در څه په غلطۍ کې شوي دي، معذرت ته وغواړي، کور کمانډر د معذرت وغواړي، وزیر اعلی د معذرت وغواړي، وزیر اعلی راشي د قوم سره کینی خپله خبره وکړي چې مو څه په غلطۍ کې دا کور شوی. صرف دا ډیمانډ و څه ایکسټرا خبرې نه د دغو مظاهرینو دغو پریدي قوم نه وې. خو د بده مرغه د نن مذاکراتي ټیم کې چې کوم وزیر داخله یا دغه صوبې اندروني معاملات او کوم چې داخله معاملات دي دا هندل کوي، هغه وزیر واسم صاحب دا راغلی وو. ویسرا د پېښور کمشنر وو او د مونږ د ضلع ایم این اے صاحب او ویسرا دواړه پارلیمنټریان صوبایي ایم پی اګان حضرات موجود وو. دا ټول مذاکراتي ټیم ته صرف دا دواړه د عجزې خبرې وشولې چې مو شهیدانو ته شهیدان ویه، معذرت پې وغواړه، مولا د ژوند د تېرولو حق روکه. خو ډېره د افسوس خبره ده چې دلته په زرونو قوم ناست وو، جړو وه، وینې وې، تیکې وې، فریاد وو. دغه مذاکراتي ټیم مونږ ته ډېر په سپک نظر باندې وکتل. د صوبایي وزیرت د وزیر اعلی د مذاکراتي ټیم مونږ ته ډېر په سپک نظر وکتل. حتی ته دا پورې هم خبره وشوله چې دغه صوبایي وزیر ته صرف دومره وویل شول چې مره نرسي وزیر اعلی، مره وزیر اعلی معذرت غواړي، هغه مونږ مشر دی، تر اوسه په دا درنه کې خبره وکړه چې دا بې ګناه شهیدان شوي دي. تاسو یقین وکړو چې دغه صوبایي وزیر دا خبره مو نه کړه، په دا مذاکراتو کې ونه منله چې دا یې مدر نه راغلی وای او معذرت یې پې غوښتی وای. لہذا مذاکرات ناکام شول. اوس خبره څه کوو؟ خبره اوس دا و چې د ټول قوم فیصله وکړه چې مونږ بېزتي خو یو ځل په مړیو کې وشوه، مونږ سره ظلم وشو، بیا چې مونږ دهشتګرد ډیکلیر کړو بیا بېزتي وشوه، او هغې نه په تېره نن بېزتي وشوه چې وزیر اعلی یو طرف له ته کروڑ روپو اعلان کوي. ته مو په دا پوه کړه چې دا کروڑ روپۍ په کم سټیټس ته ورکوې. که په دغه سټیټس یې ورکوې چې تو نه غلطي شوې رو، ته موله دیت راکوې، نو دیت پې ته موله په خپل دفتر کې نه راکوې، موله بې ننوات یې کوې، دلته بې نه زه دیت قبلوم. او که نه په دا حیثیت ته موله د کروڑ روپۍ دغو مړیو شهیدانو ته ورکړي وي چې ویایې چې نامعلوم مړی دی
بس سټیټ یې دیت لنډوي نو نامعلوم مړی نه رای دا د سټیټ او حکومت د مړی کړی رای دا ډېر ستمانه د غلطي به قبلوي نو وزیر الله دا ډېر کمزوری پوینټ دی لہذا ته مونږ مشر یې ته چې یو طرف له پیسې ورکړي او بل طرف لا یې خپله کوتاهي او معذرت نه قبلوي تعزیت لنرسه قوم فیصله وکړله چې د دوباره یې مونږ بېزتي رو سبا به بیا ټولو پرېدی قوم دلته به سکولونه بند وي مدرسې جوماتونه به بند وي هسپتالونه به بند وي د ټولو پرېدی قوم به بوړې بازار ته سبا 9 بجو له جمع کېږي او انشاءالله پېښور ته به مونږ صرف یو ګزارش کوو چې د صوبایي حکومت ته د پولیس کنټرول کی د کومې لارې چې بند کړي دي که دغو پولیس چې تداویر ونه وکړو په مونږ یې ګزار وکړو په مونږ ته یې مخې ونیوې په مونږ یې انسوګیس وغیره څه وکړل د صوبایي حکومت په دغه ذمهوار وي شپه دې په منځ کې رو سوچ پې وکړه او یوه بله اهمه خبره دا کوم ټول افریدي قوم ته چې افریدي قومه څومره په تو کې د قومونه او قبیلې دي تاسو د قوم په سر سبا لاس کسه مشران وټاکو دلته راشو رابطې ورسره وکړو مشران ورسره رابطې دي نن د افریدي ضرورت دی د مشورې ضرورت هم دی دلته د ملاتړ ضرورت هم دی د قوم په سر لاس کسه هر یو قوم هغه ادارې ادم خیل نه واخله ته زخه خیل او کوکو خیل ته شنوري په ملاګوري پورې د قوم په سر لاس کسه سبا 10 بجو له بوړې چوک له راشو د افریدي شورا جوړه کو چې مشوره کېږي چې د فیصله د سټیټ سره د حکومت سره موږ په شریکه وکړو سیاسي پارټۍ سیاسي اتحاد سیاسي خلک مشران د ارث ته ختم دي قوم له خبره پاتې شوه سبا به قوم د فیصله کوي انشاءالله پېښور له پرمختګ کوو د شورا د شریشته به ته مشوره کوي بیا به دغو بېزتو پښتنه انشاءالله موږ کوو په ټول قوم یو ځل بیا درخواست او اپیل دی د جولې ته نسو چې کسر او مشر هر څه پرېږدو کورونه بند کو روزګارونه پرېږدو او سبا 9 بجو له بوړې چوک له ورسېږو